اول خبره دا د الله رسول فرمایي چې تاسو کله خوراک کوئ، خاص کر چې موږ ډوډۍ خورو، یو خو چای او بوتل دی پروا نه لري، خاص کر چې ما او تا ډوډۍ خورو، د الله رسول فرمایي تاسو د ډوډۍ څخه مخکې لاسونه پرېنځئ. تاسو د ډوډۍ څخه مخکې لاسونه پرېنځئ. تاسو چې ډوډۍ وخوړله پس له هغه بیا لاسونه پرېنځئ. ولې؟ د الله رسول فرمایي یو خو د تمامو انبیاو سنت دی، دویمه خبره دا د الله رب العزت ستا کور لره برکتونه راولي. دا یو. دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک دا غواړي چې الله رب العزت زما په کور کې خیر زیات کی، برکتونه زیات کی، د الله رسول فرمایي د خوراک څخه مخکې هم لاسونه پرېنځل، د خوراک څخه ما بعد هم لاسونه پرېنځل. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما یو ورځ پیغمبر علیه السلام ته ویل مال یا رسول الله ما په تورات کې ویلي دي. سلمان فارسی ته الله ډېر ژوند، بعض علما فرمایي 2.5 کال عمر الله ودته ورکړی و، د هغه په نصرانیت کې و ډېر مطلب په هغه ادیانو کې و چې هغه مخکې دینونه و. نو د ویلې ول یا رسول الله ما په تورات کې ویلي دي چې څوک د ډوډۍ څخه مخکې لاس پرېنځي الله رب العزت د په کور برکتونه، د په رزق الله برکت چې دی هغه اچي. د الله رسول ورته وپنلو زه بیا دا خبره درته کوم د ډوډۍ څخه ما بعد هم تاسو لاسونه چې دی هغه پرېنځئ، د ډوډۍ څخه ما بعد. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که غواړې چې وسعت د رزق زما رزق پراخ سي، ګوره اوس ما تا خو رزق پراخېده دا بولو، سهار وختي نه پرې وځه، ولاړ شه په منډه کاروبار وکړه، تر ماښام ناوخته پورې په دوکان کې ځه، یوه خوا بله خوا کاروبار هر شي ته لاس اچوه. موږ خو دغه بولو. د الله رسول ما او تا ته دا لاره وښوله که غواړې زما پر دسترخوان، که غواړې زما پر کور، که غواړې زما پر دیګ، که غواړې زما پر دالانو پر کچن، صحیح سلو برکت الله واچي، د برکت وسعت پکې راسي، د رزق وسعت پکې راسي. د الله رسول فرمایي تاسو لاسونه پرېنځئ د ډوډۍ مخکې هم او د ډوډۍ څخه ما بعد هم خامخا. ګوره اوس خو د چمچو زمانه سوه وروره په کاچغه باندې هر سړی خوراک کوي، حتی شوروا هم اوس موږ په کاچغه خورو. د محمد رسول الله مبارک طریقه دا نه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په یوه ګوته باندې خوراک کول دا د شیطان کار دی، په 2 ګوتو باندې شی خوړل دا د متکبرینو علامه ده، تکبر علامه ده، او په 3 ګوتو باندې خوراک کول دا د تمامو انبیاو طریقه ده. صحیح سلو. بیا د الله رسول ګوره څومره عظیم، څومره لوړ عظمت الله ورکړی و. فرمایي چې دغه تاسو ډوډۍ وخوړله دا خپلې ګوتې بیا په خوله صفا کوئ. څه معلومه ده الله رب العزت رحمت و برکت لا چیرې یرشي په خپله خوله. اوس ګوره موږ په دا خبرو شرمېږو، شادي حال لره ولاړ سو، یو ډېر غټ فنکشن لره ولاړ سو، یو دعوت لره ولاړ سو، موږ په دې خبرو شرمېږو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه موږ خوراک وکړو. چمچ به در سره یي، چاړه به در سره یي. حالانکې زه به یو اسانه تورې در وښیم. زموږ قاضي حمیدالله جان صاحب رحمه الله به فرمایل دا زما او ستا لاس نه دی، دا چې ما او تا خوراک ورباندې کوو تا ما او تا ته بد ښکاري. یاره لاس وګوره، خوراک وګوره، په خوله کې ویې اشه دا کومه چمچه چې ده دا ما او تا ورسه دغه ریډیان والا لره ورسه، یا دغه رقم دکانو والا لره ورسه، یا چا وټلان لره ورسه، په کومه چمچه چې ما او تا خوراک کوو په دا چمچه باندې زما او ستا مخکې یو مسلمان، د هغه څه مخکې هندو، د هغه څه مخکې رافضي، د هغه څه مخکې قادیاني، د هغه څه مخکې یو مشرک خوراک ورباندې کړی دی. نو بیا څنګه ته دا چم کوې؟ ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاس یوازې زما او ستا دپاره دی. حتی په دې لاس ما او تا بابا و ادې ته لا خوراک نه دی ورکړی. نو چې زما او ستا په خپل لاس یقین وبروسه نه یې، نو هغه د وټل په چمچو چې هغه خیرن مردار یې هغه په اوبو کې ویلي یې یوه باټلۍ اوبه یې وروره بس ما چمچه پکې وراوي بس. سبحان الله د محمد رسول الله سنت ودیځې ته اوس وګورئ څونه عجبه خبره ده. دا ما او ستا دپاره خیر د محمد رسول الله په طریقه کې دی. دا یوه خبره شوه.